السلام علیکم ملګرو، زه یم فواد خان او نن دویمه ورځ ده زما د اکتوبر موري د ټرپ. تاسو زما شاته کتلی شئ د هاربر فرنټ ته. نو هاربر فرنټ ته به ځو، هلته کې به کروز اخلو او د کروز تماشې به کوو. راځئ ما سره شئ. Hi. We're looking for breakfast, coffee and stuff. We have the food menu here. Also, we have some special like new menu with avocados. Can I get egg and cheese? Sure, no problem. That comes in sandwich, right? Yeah, it's a egg and cheese sandwich. Oh, okay. All day breakfast sandwich. Right. Okay, so one sandwich. Sure. Egg and We'll cheese. order Okay, one. okay. ساندویچ تا کوي کې اګیږي او چیز ده او دا وسره کافي ده. دا لږ ډېر ښه دی، $10 باندې خو ده نو لږ ګران دی او ټیسټ یې سږي دی. کوم دا یو ټورسټ ډیسټینیشن دی، دلته کې د دنیا بھر نه ټورسټ راځي سیل لپاره. او تاسو یقین وکړئ د دې وخت کې بالکل په ډاون ټاون کې نه کې اندروني ښار کې هغه سپیشل سپاټ کې ناست دی کوم کې شور شرابه پو پا چینچا دا شور پکارو بالکل نشته. وختي اسه لکه ناس ناشته کوم او تاسو وګوره بالکل خاموشي سار وختي ټایم دران کې یاره په دې کیناډا کې چې د ماشي ډیر زیات وي، دروازې به د شپې وي او دروازې به په جنگلو کې په دې د شانته پکنیک سپاټس کې زه کیو چې چلم یاره کریم یو لګو په دې کې چې ټیک شمه او ډیر سخت چې چلم دې کې بازار کې رانه ټوپې راش او ګرمي زیاته د ماشي دي انا ټوپې ګور ملتا مو سووینیر به موږ واخلو. دلته کې دې سٹور کې هر شي لاس باندې جوړ شوی دی، هاند میډ دی. ټوپې ته پوس مې د ګوټې په اثر نشته، دا پرسونه په هاند میډ دی، لاس سره جوړ شوی دی. دا ټول شیزونه هاند میډ دي، ورځان هم دي ښه. اکتوبر موري کې دکان دی کې شي دا ورسونه کښته 12. These are also made of banana leaf? Banana leaf, Both of them? Yep. Oh, good. دا د کیلې د پتو نه جوړ شوي دي ښه او دا د افریقې نه راځي. نو ما چې دام درته وښیم پکې ټوپۍ مې واخیسته، ډېر سخته ګرمي وه. دا تاسو کتلی شئ تک سور نور دی او اکتوبر موري پې لیکلی یادګار به هم پاتې شي. او تاسو ماته ولیکئ لاندې کمنټس کې چې څنګه ښکارم موږ چې دلته څه ملاویږي. آرټ ورکس ټول ایرن ورکس آرټس باندې کې څه میله لګېدلی ده چې دا هم پکې ایکسپلور کړو. ښه مزیدار سندرې وایي سور کې دی، ډېر مینه ناک خلک دي دا ټول. نو دا وګوره د اوبو دلته نه سټارټ شو، شروعات دی دلته نه وګوره بالکل صفا دي، ځمکه پکې ښکاري او تاسو ته ښکاري نه. دا شانته به چې موږ مخکې ځو انشاءالله نو موږ ته به نور خشته چې نو ښکاري دي کې پوره شپ ډوب شوی دی. او دغه یې نه دغه بوټس دي، یاټس هم ورته وایي، څوک ورته څه وایي څوک ورته څه وایي. دا ورکوټه د بوټس وایي، دا غټ ته چې دی د یاټس وایي. او دا چا خپل پرسنل یاټ دی لګیا دی، سړی پکې باربیکیو هم کوي لګیا دی. او دم د جن نه خو خوند واخیستو ښه هم شاهرخ خان دی. اخ Anchor Cruises ټکټ هم شته دی. دننه به ورځو لوډینګ د بوټ راغی کروز اینکر کروزز. دې کې موږ کینو، دې کې به د دواړو آیلینډ کې په منځ کې اوس ماته پته نشته کوم خوا به ځو. دغه د
د شیشې دلته کې دي ومونږ به بره لاړ شو بره په خلک شیشه شته ما خو ټیکټ هم شیشې لپاره اخیستی و وروسته به کښېنو په خیر کوم مخکې کښېنو کوم خوا کښېنو کې کېناستم چې تاسو ته مداري وکړم کپټن سره خوا کې دلته کپټن دی ناست دی دننه نو دا د مونږ راغلو دې ته او دا بالکل مونږ په منځو درولو دا هغه شپ بالکل دا جې ته راغلی دی انرژي ده بالکل دا د انرژي ده او مونږ د هغه ځای نه راغلو دلته هغه ټریپ نه دی ورکوټه ټریپ دی او دا تاسو ته ښکاري دا څونه کلیر اوبه دي او دا شپ چې دی دا په اوبو کې دننه پروت دی او تاسو ته زوم کوم چې صحیح طریقې سره تاسو وګورئ اینه تاسو دې کې دننه تاسو بوتلی شي سکوبا ډایوینګ لپاره سکوبا ډایوینګ کولی شي نو د شپ کې دننه چې کم شیزونه دي هغه ورته ښودئ او هغې نه علاوه تاسو دا بره نه کتی شئ ما هم په ډومبي ځلو لیدو نو بس دا هغه شی دی تاسو ته د لاندې ازمک هم ښکاري operating as both cargo and passenger ferries from Manatee Island to the First Peninsula, similar to the Churchman of today. In October 1907, You may have noticed an orange substance growing on the rocks. This is a living organism called elegant sunburst lichen, which is the main reason for the vegetation on Flower Pot Island. After many generations of decomposing and decaying, it builds up enough soil and nutrients to allow for cedar trees to grow right off the rock face. Some of the cedar trees on the island could be over 800 years. دلته کې اوس ودرئ دې آیلینډ کې او بیا به موږ دلته انشاءالله مخکې ډاکینګ کې لګېږو نور خلک په انتظار دي دوی واپس ځي راکوز شو مخکته نو دا اوس موږ ویټ کوو نو هغې نه پس به بیا روان یو واپس به ځو
نو ملګرو ما ته امید ده چې تاسو په دا ویډیو خوښه شوي او که خوښه شوي نو خامخا لایک کړئ سبسکرایب هم کړئ زما د یوټیوب چینل او زما ټیک ټاک هم فالو کړئ نو نن پورې دونه انشاءالله بل ولاګ کې به بل ویډیو سره حاضر یو الله پامان